سلامونه، وخت مو په خیر. ستاسو د روغتیا په هیله په دې ویډیو کې غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې په موبایل کې د روزنامچې معاملې تر سره کړو. همداراز غواړو دا زده کړو چې په څه ډول باندې یو حساب رامنځته کړو او په څه ډول باندې د حساب پخوانی بیلانس ورسو. د دې ترڅنګ څنګه معاملات تر سره کړو او څنګه د معاملاتو راپور رامنځته کړو. د دغه چارې د تر سره کولو لپاره لومړی په خپل موبایل کې ایگزیکټ سیستم پرانیزو او خپل ډیټابیس خلاصو. کله چې زموږ ډیټابیس پرانیستل شو، په دغه برخه کې په معاملې باندې کلیک کوو. وروسته په نوې روزنامچې باندې کلیک کوو او کله چې د روزنامچې دغه پاڼه پرانیستل شوه، د حساب په ځای کې د خپل یو پیرودونکي نوم لیکو. خو ګورو چې زموږ دغه پیرودونکی له پخوا حساب نه لري، نو مخامخ په جمع علامه باندې کلیک کوو. کله چې دغه فورم پرانیستل شو، موږ وینو چې له مخکې مو نوم لیکلی دی. شمیره ور ډیروو او په جوړولو باندې کلیک کوو چې دغه چارې تر سره کولو سره موږ وتوانیدو خپل پیرودونکي ته یو حساب رامنځته کړو. اوس مهال غواړو د همدغه پیرودونکي پخوانی بیلانس سیستم ته ور ډیر کړو. مثلا د جمع په برخه کې هغه مقدار پیسې لیکو چې له وړاندې دغه پیرودونکي له موږ سره درلودلې. وروسته د تفصیل په برخه کې پخوانی بیلانس لیکو او کله چې بې درکه مو انتخاب کړ، په خوندي باندې کلیک کوو چې سیستم په اتوماتیک ډول باندې موږ ته دا خبرداري راکوي او وایي چې صرف مدیر بې درکه کولی شي. بې درکه باید صرف د زړو بیلانسونو د انتقال لپاره استفاده شي. په زه پوهیږم کلیک کوو او د دغه چارې تر سره کولو سره موږ وتوانیدو چې د خپل پیرودونکي لپاره یو حساب رامنځته کړو او پخوانی بیلانس یې ورسوو. او اوس مهال کله چې د حسابونو برخې ته راشو او د اسد اکاونټ پرانیزو، نو کولی شو د راپور په برخه کې وګورو چې اسد اوس مهال زموږ سره 2 لکه افغانۍ لري چې هغه یې پخوانی بیلانس دی. اوس مهال زموږ همدغه پیرودونکي غواړي چې یو څه پیسې له خپل اکاونټ څخه واخلي. د دغه چارې د تر سره کولو لپاره په نوې روزنامچې باندې کلیک کوو او د بنام په برخه کې هغه پیسې لیکو چې دغه پیرودونکي غواړي له خپل حسابه یې کم کړي، مثلا 15,000 افغانۍ. او په تفصیل برخه کې هم لیکو د اسد له لوري د نغده پیسو اخیستل. د یادونې وړ ده چې دغه پیسې به له خزانې او همداراز د اسد له اکاونټ څخه کمې شي. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او کله چې راپور برخه ته راشو، ګورو چې زموږ دغه پیرودونکی په بریالیتوب سره 15,000 افغانۍ له خپل اکاونټ څخه ترلاسه کړي دي. اوس مهال زموږ همدغه پیرودونکی غواړي چې یو شمیر پیسې په خپل حساب کې ډیرې کړي. د دغه چارې تر سره کولو لپاره یو ځل بیا په نوې روزنامچې باندې کلیک کوو. د دغه پاڼې د پرانیستلو څخه وروسته په جمع برخه کې هغه مقدار پیسې لیکو چې زموږ پیرودونکی غواړي خپل اکاونټ ته یې ډیرې کړي. د مثال په ډول 20,000 افغانۍ او تفصیل کې هم ورسره نغده پیسې لیکو چې یا د پیسې به هم خزانه کې او هم د اسد په اکاونټ کې ډیری شي. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او کله چې راپور ته راشو، ګورو چې زموږ همدغه پیرودونکی په بریالیتوب سره 20,000 افغانۍ خپل اکاونټ ته ډیری کړي دي. په یوه بله معامله کې زموږ همدغه پیرودونکی غواړي چې یو شمیر پیسې له خپل اکاونټ څخه کمې کړي او یو بل اکاونټ ته یې ولېږدوي. د دغه چارې تر سره کولو لپاره یو ځل بیا په نوې روزنامچې باندې کلیک کوو او کله چې دغه پاڼه پرانیستل شوه، په بنام برخه کې هغه مقدار پیسې لیکو چې دغه پیرودونکی غواړي هغه انتقال کړي، مثلا 20,000 افغانۍ. همداراز په درک برخه کې د هغه چا حساب ټاکو چې دغه پیسې ورته لیږدول کیږي. د مثال په ډول د بریالي په نوم باندې زموږ د یو بل پیرودونکي حساب. له دې وړاندې چې دا معامله ثبت کړو، په تفصیل برخه کې لیکو چې 20,000 افغانۍ د بریالي حساب ته انتقال شوې. په پای کې په خوندي باندې کلیک کوو او د دغه چارې تر سره کولو سره زموږ پیرودونکی وتوانید چې له خپل اکاونټ څخه یو شمیر پیسې بل اکاونټ ته جمع کړي. او کله چې راپور ته هم راشو، ګورو چې 20,000 افغانۍ د اسد له حساب څخه کمې شوي دي او د بریالي حساب ته ډېرې شوي دي. همداراز زموږ دغه پیرودونکی غواړي چې 13,000 افغانۍ خپل اکاونټ ته ډېرې کړي. غواړي چې دغه پیسې له یو بل اکاونټ څخه د دې اکاونټ ته ډیری شي. د دغه چارې تر سره کولو لپاره یو ځل بیا په نوې روزنامچې باندې کلیک کوو. په جمع برخه کې همدغه 13,000 افغانۍ لیکو چې غواړو د اسد اکاونټ ته له یو بل اکاونټ څخه انتقال شي. کله چې د پیسو مقدار ولیکل شو، په درک برخه کې د هغه چا حساب ټاکو چې دغه پیسې به له هغه حساب څخه کمې شي او د اسد په حساب کې به ډیری شي، مثلا بریالی. د یادونې وړ ده چې په دغه معامله کې به پیسې د بریالي له حساب څخه کمیږي او د اسد حساب ته به ډیریږي. په پای کې د تفصیل له لیکلو وروسته په خوندي باندې کلیک کوو
چې دغه چارې تر سره کولو سره موږ وتوانېدو له یو بل حساب څخه د اسد حساب ته پیسې انتقال کړو. او وسمحال په پای کې غواړو چې دغه ټولو معاملاتو راپور وګورو. راپور برخې ته راځو او په لاندنۍ برخه کې کولی شو ټول معاملات یو ځای وګورو. خو که غواړو چې پی ډي اف بڼه باندې ښکاره شي په دغه برخه کې په پی ډي اف باندې کلیک کوو، او که غواړو چې اکسل بڼه باندې ښکاره شي نو په اکسل باندې کلیک کوو. د دې ترڅنګ کولی شو د څو معاملاتو له ټاکلو وروسته د واتس اپ له لارې هم دغه معاملات له خپل پیرودونکو سره شریک کړو. له پاملرنې مو ډېره زیاته مننه. که غواړئ چې په دې اړه لا ډېر معلومات ترلاسه کړئ، د ایگزیکټ سیستم له ټلګرام ګروپ، یوټیوب چینل او همداراز دغه سیستم له ویب سایټ څخه لیدنه وکړئ.